بخاری خبر ختم، د مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه خبر لاړې. اوس خبره په قران کې ده چې قران کې دا ولې ده او قران کې دا ولې ده. قران کې دا څه ولې وشو، دا څنګه وشو. دې ته وایي د حدیث نه انکار لاړ، انکار د قران ته. یاد ساته دا نن په میږي اعتراض ده چې سليمان عليه السلام میږي سره څنګه خبرې کړې وې. یره دا هدهد دا خو پرنده او پرندې سره څنګه خبرې وشوې، دا عقل نه مني. نن دا په قران اعتراضونه دي، دا ځان سره نوٹ کا فرویزیت روان دی ته ده چې سبب د الله سبحانه وتعالى په ذات اعتراضونه د مستشرقین او د ملحدین دفاع وشروي. نو عرض دا ده چې قران دا واقعا ذکر کړی دا چې سليمان عليه السلام ته الله سبحانه وتعالى د پرندو د خبرو ملکه ور کړی و ويعلمنا مونږ ته خودلی شي دي. نو معجزه د سليمان عليه السلام شو، دا نه د هدهد شو او نه د میږي شو، او داغي او کمال له خو معجزه نه ده. نو بیا الله سبحانه وتعالى فرمایي چې سليمان عليه السلام هغه د میږي سره خبرې وکړي او تعبیر داسې دی چې معنا سليمان عليه السلام په خبرو باندې داغي پوه شو. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، چې هغه میږي مشر خپلو نور میږیانو ته وی چې ادخلوا مساكنكم، خپلو سړو ته او کورونو ته وردن نشي. اوس ځوان ته اعتراض دار راغلی دی، مشر وی چې اول خدا نمل دا د سړی نوم وی، دا د میږي نوم نه دی، په دې څه دلیل دی؟ نو مشر خپه او سالشه اول خو جذبات پکار نه دي، ایمان خرابېږي. زمونږ د دین د ستا او زما خبره نه ده. دې څوارلس سوه کاله امت تعامل سره دا دین روان دی او دې نه چې چا منځ ته شرک راوستی دی نو لوی جماعت د محدثینو راغلی دی وهلی دی. دې نه چې چا منځ ته بدعات راوستی دي هر تور او سپین بالکل کلاو او واضح شوي دي. لیکن ملاوټ ته څوک نه دي سم شوی. اوله خبره اوره د تمام عربو د عجمو په دې باندې اتفاق دی چې د نمل نه مراد میږي دی. دا یو جواب شو. اتفاق د تمام امت سبیل المؤمنین چې ورته قرآن ویلی دی. دویمه خبره قرآن په دې گواه دی وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. سلیمان علیہ السلام ته لښکرې راجمع کړی شوي دي، نو څه دي؟ پریان، انسانان او مارغان. د وزر والا میږي په مارغانو کې شامل وي. اوس وګوره کته وی چې دا نمل دا انسان او نقطه باندې لومبه رد چکی پتا د تمام امت اجماع رد کی چې و دا الله بندا د دین مراد میږي دیو انسان نه دی، د سړی نوم نمل نو، ځکه چې تمام عرب او تمام مسلمانان د دین ندي قائلا. دا یو رد شو. دویم دلته په طریقه د عطف ذکر کړی دی، جن او انس نے پرندی جدا ذکر کړی. عطف تقاضا د مغایرت کی، انسانان ځان لشي دی، پرندی ځان لشي دی. نو که نمل پرنده شي نو د وطیر سمانا ده. دا قرآن پتارت کی مشرا. درم بیاوی حتی اذا اتو علی واد النمل، چې د میګو پاغه علاقه باندې راتېرې دو. اوس ته سوچو کا واد النمل د یو سړي علاقه نوي، ځکه چې النمل دا خو ټولو میګو ته وي، خو نمل که د سړي نوم شي نو د یو سړي علاقه څنګه وه؟ او په دې قرینه مخکې ټکې دی چې هغې وی یا ایها النمل، یو میږي نورو میږیانو ته ووی، نو د یو سړي خو نوم شو نمل، خو د یا ایها النمل بیا څه معنی ده؟ که نه دا یو داسې وادي نمل وه چې په دې کې اوسېدونکي د هر سړي نوم به نمل و. دا قرآن په تا باندې رد کوي مشره چې دا کم تفسیر دی د سر سید احمد خان نه اغستی دی، کم تفسیر دی د غلام جیلانی برق نه اغستی دی، کم تفسیر دی د
سر سید احمد خان نا غسته دی او د تمنا امادی او د عبد الله چکړالوی نا غسته دی دا تفسیر د امت مسلمه د اجماع خلاف سکه دا د قران د ظاهرم خلاف دی نو د الله د پیغمبر د احادیث رد سکه اوس د قران په ظاهر باندې ځوان ردونه شروع کړل بیا وتاغوی ادخلوا مساکنکم دا یو میګی دی نورو میګم فی خپل سړو ته کورونو ته وردن نشه کچر تکي داغي بچکول مقصود نو دای وته ولې چې یو طرف ته شي کدا سړیو خسړی یو طرف ته یا پناشي خالص پکور کې چې ورته پناه ملاویږي نو ادم میګیا نو سړوي چې وردن نشي نو بچي دا هم په دې قرینه دا چې نمل نه مراد میګیو بیا وی وهم لا یشعرون دي زمونږ د حال نه دی خبر نو کده دینه مراد سړیو نو د سړو په احوال سليمان عليه السلام پوهیدو سړی خو ښکاری په سړی خو په نظر باندې راځي چې دته ز تکلیف نه راسوم نو بیا د دې آیت څه مطلب چې وهم لا يشعرون مشر و مراد پتا باندې قران کوي چې لا يحتمنکم سليمان مو د خبود لاندې تباہ او برباد نکي نو ځوان چې ته دا نمل یو سړیو او دا د یو سړی نوم نمل او میګي د یو سړی نوم نو ته سوچو کا سړی څوک د خبود لاندې دل کوي دا قرآن دے پتا باندې ردونه کی دویم دا چې دا خبر سلیمان علیہ السلام ته ورول شو نو قرآن وی فتبسم ضاحكا من قولها هغه دا سو خندل او خندا ولا ورلا چې انسانان سکه هر سړی په ځان خپکیږي چې د مرګ نه بچم سوال دا دې مشرا کچر تکی د نمل نه مراد سړی شي نو د سړی په خبره باندې تبسم سليمان عليه السلام ولې وکړو دا خو عادت دی چې سړی ځان د مرګ بچ کی خو د میګي په حق کې دا خبره وا نو فتبسم ضاحكا من قولها او دا حکومت او سلطنت د سليمان عليه السلام چې په میګو وو نو ذکر رسکو اغوي رب اوزعني ان اشکر نعمتک اے ربا توفیق ما ترا کې د استاد نعمت شکریہ ادا کولو دا ټول نعمت دلته دا مراد دی چې زما د خپل لاندې میګی را نه لاله او زه الله د غي په خبرو پوهه کړم